مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازریم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوچ دی. مرید ډیر مانداو، هغه چې حضرت لګ به ایثار شي، ډیر مانده مو دا سوچه غوړي ډیر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم. هغه سوچه غوړه خو به اخره خو 60 بدی ګسیم خوري. وې چې نه صاحب لګ ایثار شه ډیره خبره چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش 2 تیرې دی شیخ نه داسې کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګېدا. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي. بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای نه راځي. غټه مړی ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چې ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي. وینو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې نه راځي. کړی دی اس نه دی او کړای پتا فټ کی. پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ. وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا غوړی خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري. وې پیرا خدای ته ګور اوست چل کاوه. نو پیران خو ډېر خيار می کړ ډېر خيار زری شارتم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړي ډېر خپ چغي دی او سوري دی او بد ورزي دی او صاحب جګړې دی او جیلخانه دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړي داسې مذهب کوله لوی خوند به اوس خو صاحب په قهر اخته د ټریفیک د سپای غوندې که خزر رواني چې ما کجنه را رواني ما کالکان را رواني ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر وللا اسرا کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم پسینه مینه ورته الله دې نورم خکا. اجي آسان شه ده مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو دې مولا توپ ګران کا. نو پیران ډیرو خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداش چلله چې سباله د دې 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به په زور منډه کوم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زب ته تب سره اون خلو. بادشاہ به یو تپوسو کې زب یو خبرو کوم ستازان بخلاش چې سار شو. بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزون دی یو زب په ورزم بل زب. بادشاہ وی دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت چې د چا غاړه تپری وته نیغ به جنت تزي. زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نه زم دا جګړه د زما او د. بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نظم کړه. بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکوي راکاږي او چې ګړت شوی دی سټیالتا. پیروي مرید ته چې تخته بیړه د غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم
د پانسای کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شعر نه پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 پنځه کاله وشو اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دي اسلام دې په یو بل خبره ووري ما ته ګوري ما ته